زه نن قمروجان بیبي په حق رسېدلې ده. نن شلم دسمبر باندې 8 بجې جنازه شوې ده، په پور وټي کې ښخ کړې ده. نو خدای پاک دې وبخي، ان الله انا الیه راجعون. نو زه په هغې باندې یو څو خبرې کول غواړم. قمروجان بیبي په 1940 کې په پورې وټي مردان کې د نواب خان کره پیدا شوه. نواب خان د مانیرې صوابۍ نه مردان ته راغلی و. هغه د هارمونیم ښه استاد و، حالانکې د دوی په کورنۍ کې دا فن نه و، ولې نواب خان یې شوق لرلو. د قمروجان کورنۍ د موسیقي په دنیا کې یو ځلانده ښکاره کورنۍ ده. نواب خان 2 ودونه کړي وو، د یوې نه قمروجان او 2 زامن وو، چې یو زوی یې وفات شوی دی او بل شمشیر نوم یې لا تروسه ژوندی دی. د بلې مور نه خانم جان، صوبه جان، دلبر جان بلیدی، چې د هغې نه مونږ ډېر انټرویو کړی د بلیدی نه. باچا زین جان چې د دې نه سکه خویندې وې، د دوی وروڼه نه وو. د قمروجان یو خپله سکه خور هم فنکاره وه، ولې په ښه کورنۍ کې واده شوی و. قمروجان د خپل پلار نه دغه اثر واخیسته، د موسیقۍ سره یې زړه ولګېده. قمروجان په کال 1955 کې د 15 کالو په عمر کې د ریډیو پاکستان پېښور نه ټپې وویلې چې سبزعلي خان ورته طرزونه وښودل، او بله دا لوبه اوبه دې وړینه، پاسېږه لادیه اوبه دې وړینه هم وویله. په دغه وخت دا پروګرام پروډیوسر رشید علي خان دیکان و او ډایرکټر یې قاضي سعید و. خو قمروجان وایي چې ما رشید علي دیکان ته وویل چې ما له بدله راکړه. هغه ویل چې بدله خو سړي وایي. نو بله دا چې قمروجان وایي چې ما رفیق علي شنواري سره مې هم ډېرې نغمې ریکارډ کړي دي. د ملا عبدالوهاب او فضل ربي سره مې جوړه ټپې او برغیزې ډېرې مشهورې دي. په 1965 او په 1901 په جنګونو کې دوی د ریډیو پاکستان له اړخه ملي سندرې ویلي. د دې خدماتو په منلو ریډیو پاکستان پېښور دوی ته ایوارډ هم ورکړی دی. قمروجان کار څومره خپل صلاحیتونه د ملک او قام په ښه راوستی دي، خو د ملک ابدارانو د هغې په بدل کې د هغې تپوس قدرې هم نه دی کړی. قمروجان د ریډیو پاکستان سټیشن نه پېښور نه علاوه د کوټې، حیدرآباد، لاهور، پینډۍ سټیشنونو نه هم سندرې ویلي او پاسون رسالې په هغې وخت کې او مردان.com www.mardan.com قمروجان سره به هم ډېرې مرستې کولې او د کور کرایي به یې له هم ورکوله. الله پاک دې اوس وبخي او مونږ کره به راتله، مونږ سره ډېر دغه تعلق پاتې شوی دی. لکه دا چې قمروجان له واده پاک له دا و چې هغې واده نه و کړی، ځکه چې هغې به ویل چې زما د وخت نه دی میلاو شوی، زما خپل فن سره او موسیقۍ سره د لیونتوب طرحه ده، عشق دی. نو ما ته دا وخت نه میلاو شوی او واده یې نه و کړی. والله خبره.